अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखा या मुखा د پښتنو د تیراندازي یو روایتي لوبه ده چې سل کاله پخوانۍ ده او په عمده توګه د خیبر پښتونخوا صوبې په ثوابۍ بونیر مردان چارسده او لکی مروت ولسوالو کې په ګرمۍ موسم کې لوبيږي او اکثر د دې ضلعو ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. مخه په ثوابۍ او بونیر کې ښه مشهوره ده او دا د هزاره او اټک په ځینې سیمو کې د اباسین سنډې ته نږدې چچ واده کې هم لوبول کېږي. مخه لوبه د اوږد تیر چې غش نومیږي او اوږد کمان یا لیند سره تر سره کیږي. مخه په پاکستان کې یوازینی لوبه ده چې د تیراندازۍ له دود سره تړاو لري. حتی په پاکستان کې دا په ځانګړي توګه د هیواد په پښتون مشته سیمو پورې محدود لوبه ده چې د کلیوالو لپاره د تفریح د ځای په توګه کار کوي. دا لوبه په اصل کې د یوسفزو د قبیلې لوبه ده. مخه لوبه ځکه یوازې په ګرمۍ موسم کې تر سره کیږي چې هغه کمان یا لینده چې د مارخور د ښکرونو څخه جوړیږي یوازې په ګرمۍ موسم کې ښه کار کولی شي. د مخې په هره لوبډله کې 10 لوبغاړي شامل وي. د دې ترڅنګ 2 اضافي مخوال هم برخه اخلي چې کپتان ته مشر وایي او وایس کپتانی وزیر نومیږي. په داسې حال کې چې نور لوبغاړي د مخوال په نوم پیژندل کیږي. دا لوبه په زړه پورې هم ده او پیچیده هم ده. معمولا د شپې تر ناوخته پورې دوام کیږي. کوم لوبغاړي چې په تازه خټه کې لګیدلې د لرګي وړه نخه چې په سپینه چونه کې رنګ شوی وي ورته ټکی وایي چې په کواړه کې بندوي. اصل مخه هم دغه تازه خټې ته وایي چې د مخوال د معاون لخوا په یو ښه ترتیب سره جوړه شوی وي. که د مخوال معاون نه وي نو د ټکی د ویشتلو چانس کم وي. دا د مخوالو ترمنځ تفاهم، هماهنګي او اړیکه ښایي. چې کله مخوال جوړ شوی هدف ووهي نو د هغه ملاتړ د خوشحالۍ نه ډولکې وهي او که غزار خطا شي نو بیا مخالف جشن کوي. ډولکې توري نه بغیر مخه ځکه ډیر خوند نه لري چې د تماشا کوونکو د نه تنګېدو دپاره ترسره شي. همدغه وجه دا چې کتونکي پکې هم ډیر شامل شي او په ټورنمنټ کې ډولکي وهونکي او ډانسران هم د لوبې ښایست زیات کړي. د خیبر پښتونخوا په سیمه کې مخه یوه روایتي لوبه ده چې د تیر اندازې په شکل ده مګر د 13 تیر پر ځای د غشي سرته توبرې لګېدلې وي چې د اوسپنې جوړ وي. شاوخوا 15 فوټه لري بوت چې 12 فوټه لوړوالی لري هغه هدف ټاکلی کیږي. که څه هم د خیبر پښتونخوا په لویو برخو کې دا لوبه ختمه شوې ده خو په بونیر او ثوابۍ ولسوالو کې دا لوبه په جوش او جذبې سره ترسره کیږي. دا لوبه تر اوسه ځکه ژوندۍ ساتل شوې چې دا زموږ د کلتور او روایت برخه ده. د ډیر وخت نه دا لوبه په اصل کې د پښتنو لخوا لوبېدله. په ځانګړي توګه د یوسفزو د قوم لخوا په زړه پورې لوبه وه. د حکومت له مرستې بغیر د پیړۍ زړې لوبې ژوندۍ ساتل اسان کار نه دی مګر اوس هم د پښتنو او ځینې مشرانو د خوا لوبه دوام کیږي. څنګه چې د هرې لوبې دپاره د پریکټس ضرورت وي همدغه شان د مخې لوبې د ماسټرۍ لپاره پریکټس ته اړتیا لري. که څه هم مخه د لوبې په توګه لوبیږي خو زموږ د پلرونو لپاره دا د جګړې په ډګر کې د ژوند یا مرګ مسله وه ځکه چې دوی باید د ژوندي پاتې کېدو لپاره دشمن ووژني. په دې لوبه خرچه هم ډیره کیږي. دا لوبه د عامو خلکو لپاره ډیره ګرانه ده ځکه چې یو کمان یا لینده چې د مارخور د ښکر په کارولو سره جوړیږي شاوخوا 15,000 روپۍ لګښت لري ځکه چې همدغه ښکر په غرسنۍ سیمو کې د ښکر پیدا کولو دپاره لټون کول دي بل یې د باند څخه جوړ شوی غشې پیدا کول هم دي. د پښتنو دپاره دا یوازې لوبه نه ده مګر یو ایونټ یا پیښه ده چرته چې دوی د نورو ولسوالو د پښتنو څخه د خپلو ملګرو او خپلوانو سره یو ځای کیږي. په پخوانو وختونو کې تیراندازي په جنگونو کې د اوږدې فاصلې وسلې په توګه کارول کېده لکه د نن ورځې په جګړه کې د سنایپرانو په شان. په هر صورت د نوې ټکنالوژۍ او وسلو سره تیراندازي یوازې یو نړیواله لوبه پاتې شوه. هغه هنرمندان چې دا لیندې جوړوي د باجوړې جنسۍ د قبایلي سیمې څخه دي. په روایتي ډول یو مثالي لینده د مارخور له سینګونو یا ښکرونو څخه جوړ شوي وي. مخه د دې سیمې اصلي ټاټوبی دی چې د لوبې پر ځای د ژوند طرز څرګندوي. په کراچۍ کې هم له دې ضلعو څخه ښار ته راغلي اوسېدونکي د ښار په مختلفو پښتني سیمو کې د مخه ټورنمنټونه تنظیموي. د لوبې دپاره 3 ډولکي غږونکو ته هم بلنه ورکول کیږي. کله چې ټکی ویشتل شي دوی خپل ډولکې وهل او بانسري یا شپېلۍ غږول شروع کړي او د ټیم ملاتړي ګډا پیل کوي او دا د هغې تر ټولو په زړه پورې برخه ده. د دې لوبې یو ډیر حیران کوونکی عنصر دا دی چې کله یو مخیمار غزار کوي نو په دې وخت کې شاوخوا سلګونه راټول شوي خلک داسې خاموشه شي لکه چې دلته هیڅ شی نشته او دا چوپتیا د مشر له حکم رستو راځي او دا په حقیقت کې د پښتني ټولنې نظم و نسق دی. په مخه لوبه کې اخیری غزار ته د غزي غزار ویل کیږي چې د ټیم د مشر لخوا ټکی ویشتل کیږي. مکمل خاموشي وي او هغه د لوبې د پای ته د رسیدنې اخیری غزار وي. د مخې هر لوبغاړی خپل غشې توبرې او لیند لري. اصل کې باجوړی لینده د باجوړ په سیمه کې جوړیږي ځکه باجوړی لینده نومیږي. ځوانان او بوډاګان ټول په لوبه کې برخه اخلي. ځینې مشرانو دپاره دا یو څه ستونزمن کار هم دی چې په یوازې لینده یا باجوړی راکاږي خو که لوبغاړی ماهر وي نو د ستونزې څه خبره نه ده. دا روایتي لوبه ژوندي ساتلو دپاره وخت په وخت مختلف ټورنمنټونه ترسره کیږي.